د ننګرهار 14 ښوونځیو د بریټیش کونسل پروګرام کې د هیواد په کچه لومړي مقامونه اخیستي. د ننګرهار د پوهنې ریاست اړوند 22 ښوونځیو څخه یې 14 ښوونځیو د بریټیش کونسل له لوري د ښوونځیو ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو پروګرام کې د هیواد په کچه لومړي مقامونه خپل کړي چې تازه ورته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چمتو شوي واردونه، تصدیق پاڼې او ډالۍ د ننګرهار د والي، پوهنې رئیس او نورو مسؤلینو له لوري وسپارل شول. د پوهنې رئیس حسیب الله شینواري وویل د بریټیش کونسل له لوري د ښوونځیو ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو پروګرام کې د ننګرهار 22 ښوونځیو په انلاین ډول د ګډون غوښتنلیکونه ورکړي وو چې په ترڅ کې په ورکړل شوو موضوعاتو کې 14 ښوونځیو لومړي مقامونه خپل کړل. هغه هیله وښوده چې یاد پروګرام د ولسوالیو ښوونځیو ته هم وغځیږي ترڅو د تجربو ترلاسه کولو ترڅنګ خپل استعدادونه نړیوالو ته هم وښودل شي او لا زیاتو لاسته راوړنو سره نور زیات مقامونه هم خپل کړو. د یو ټولنیزه ګټه دا ده چې موږ د بېلابېلو کلتورونو سره اشنا کړو او هر ټولنه بېلابېل کلتور لري، بېلابېل خویونه لري، بېلابېل ارزښتونه لري. دغه کلتوري برنامې موږ د بېلابېلو ټولنو د ارزښتونو، د هغوی د افکارو، د هغوی د ژوند د طرز سره موږ اشنا کوي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د بریټیش کونسل له لوري د ښوونځیو د اړیکو د نږدې کولو په پروګرام کې د 14 لومړي مقام ګټونکو ښوونځیو مسؤلینو، پوهنې ادارې او ټولو ننګرهاریانو ته مبارکي ورکړه. همداراز یې د یاد پروګرام له جوړونکو د مننې ترڅنګ غوښتنه وکړه چې راتلونکي کې لا زیاتو ښوونځیو ته ورته زمینه برابره کړي. چې د علم خبره پکې کېږي، د تعلیم خبره کېږي، د رغونې خبره کېږي، د جوړونې خبره پکې کېږي، د یو د بل د منلو بحث مطرح کېږي، هغه د خیر برنامې او د خیر پروګرامونه. هغه همداراز وویل چې د ولسمشر غني له لوري د ننګرهار لپاره 4,000 ښوونکي منظور شوي. همداراز یې ډاډ وښود چې ژر به د مرکز سره پرې کار وکړي ترڅو په رسمي ډول یې د ګمارنې پروسه هم په شفاف ډول پیل کړي. د ننګرهار والي وایي د بدبختیو د مخنیوي په موخه یوازینۍ لاره علم او پوهه ده او په همدې موخه په خپلو چارو کې پوهنې او پوهنتون ادارو ته لومړیتوب ورکوي.